رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے بندگانو اے زما امتیانو که تاسو د رمضان د میاشتې د برکتونو د رحمتونو نه خبر شوئ نو ارمان به وکئ چې خدایه د کال 12 میاشتې موږ له رمضان کا ارمان به وکئ چې خدایه د کال 12 میاشتې د رمضان روجې وې او ما نیولې وې او ما په الله خوشحاله کړې دا رونو د برکتونو میاشته ده د رحمتونو میاشته دا میاشت د عبادت میاشته دا د الله د رضا میاشته الله خوشحاله کې الله راضي کې زما قسم په خدای چې الله په مونږ کومې مهربانۍ دي او د الله مونږ سره کوم احسانات دي خو مونږ ډېر مست یو مست ښکلي شکلونه یې راکړل او بیا مونږ یې مسلمانان پیدا کړل مونږ له ایمان راکړ او بیا خاص په مونږ باندې زمونږ د پاکستان په مسلمانانو بیا په دې صوبې والا مسلمانانو په خدای مې قسم خصوصي احسانات دي د استاذه ملیشیا نه راغی پرون بیګاره ورسېده هلته لاړو وګرځېدو ډېر ښکلي جوماتونه دي عالمان دي پکې خو زه راته حقیقت خبره کوم چې د هغې د جوماتونو امامان زما د دې مسلمانانو عوامو برابر هم نه دي په علم کې هېڅ نه خواران نه دي خبر بس مخکې د خپل منځونه کوي مدرسې شته سکولونو کالجونو کې اسلامیات ورته ښیي خو داسې نشته لکه څنګه چې زمونږ دی الحمدلله په زمونږ خو امي سړی یم چې د خپل امام د جومات تقریر د خطبې ویني نو د هر څه نه خبردار دی د هغې خو ملا ته هم دا پته نه دی نو پاک ملک دی شکر دی سوچه ملک دی خلک یې ښه خلک دی زنانې دیندارې ښه زنانه دي د پردیا چی شته خو دا خو زمونږ په دې ملک کې په اسلام آباد کې او په لاهور کې څه ناڅه دا بې ستري او بې پردګي شته لیکن عموما زنانه په اسکاف کې ګرځي پلیت ملک نه دی خراب ملک نه د مسلمانانو ملک دی لیکن ما وی چې خدایا مونږ له کوم ملک راکړی د پاکستان غوندې نعمت دې راکړی مونږ له چې کومه صوبه راکړی د پښتنو نو بس ما وی دا جنت دی بس په دنیا کې جنت دی رب العالمین زما رونو په مونږ ډېر لوی احسانات دي خو مونږ ډېر ناشکره یو او دې لږ ژوند کې دا د دنیا دا د 20 ورځو د 13 ورځو ژوند زه ورته 20 او 13 ورځې وایم د دې نه هم کم ژوند دی دې ژوند کې مونږ الله راضي نه که مونږ مستي وکړه مونږ د خدای نه یریږو نه